تاسو حق لرئ چې ځینې وخت ښه ونه اوسئ. ته حق لرئ ځینې وخت په قهر شي، خفه اوسئ، په حال نه وي، موډ مو خراب وي، ستړی اوسئ، زړه ماتی اوسئ، په خپلو افکارو کې غرق وئ، بې انګیزي وي، ناهیلي وي، سرګردان او بې قراره اوسئ او نه پوهیږئ چې زړه مو چیرته او په کوم ځای کې د ژوند غواړي واوسي. او ځینې وخت دقیقاً موږ همدا ډول حیران او ورک یو، اما زموږ همدا نارامي باعث کیږي چې یو ښه څه ووینو، ښه وپېژنو، ښه هوښیار اوسو، ځان ته فرصت ورکړو، جګ شو او ادامه ورکړو. نو بیا پوه شه چې ستاسو حق ده ځینې وخت ښه ونه اوسي. موږ که وغواړو له خپل دروني فشارونو نه تیر شو، لازمه ده چې احساسات چې په کوم ډول دي هغه ډول یې درک او وپېژنو. د ستونزو د تیریدو لاره انکار، پټېدل او تېښته نه ده، بلکې لیدل زموږ د ژړا، د افکارو، عواطفو او احساساتو په کوم ډول چې دي. لازمه نه ده چې تل قوي وي، لږ دم او استراحت وکړه او دوباره ادامه ورکړه.